د لوی اختر په مناسبت د لمر ټلویزیون په یو پروګرام کې د نغمې د ژوند جالبې خبرې چې څه یې کړي. سلامونه دوستانو، مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. نغمه پښتنه سندرغاړې چې د ډیرو خلکو په زړونو کې ځای لري او اوس هم د ځوانانو او زړو خوښیږي. نن له خپلې خولې جالبې خاطرې بیانوي چې څه یې کړي. نغمې ولې او څنګه یو پولیس په موټر وهلی و. د کمونیست پلوه حکومت په وخت کې نغمې یو ټریفیک پولیس په موټر وهلی و چې هغه وخت نغمه د کورنیو چارو وزارت کې لویه افسره وه. خو وایي چې یو هوټل ته پروګرام ته روانه وم او هوټل ته چې نږدې شوم ټریفیک پولیس راته اشاره وکړه، خو ما د موټر سلو کولو په ځای هغه په موټر ووهو او دا رانه سهون وشول، خو ترافیک دغه موضوع ونه څېړله. نغمې نور څه ونه ویل، خو ممکن چې د هغې له نغمې سره زور نه و برابر، ځکه چې نغمې ویل چې زه په هغه وخت کې د کورنیو چارو وزارت لوړپوړه افسره وم. نغمه زیاتوي چې کله ماشوم وم نو ورور سره مې د یو هلک جنګ شو چې زه خبر شوم یوې غټې خښتې ته مې لاس کړ، هلک مې په سر وویشتو او سر یې وینې شو. زه کور ته لاړم، هغوی پولیس راوستل، خو چې پولیسو زه ولیدم چې دې وړې ماشوم مې دا کار کړی نو بیرته په خپله مخه لاړل. دوستانو، دا وې د نغمې خاطرې د یادونې وړ ده چې نغمه اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي او کله کله کنسرت لپاره افغانستان ته او پاکستان او داسې نورو ملکونو ته راځي. د نغمې یو لور په شفیق مرید واده ده چې هغوی هم په امریکا کې ژوند کوي. ډیره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو را سره تر پایه وکتله. له نورو په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.